Assalamu alaikum guys, welcome back to another AFG family video. We hope everyone's doing well. Today my dad is going to be telling us about the akhlaq of our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Well done. Grand Margaro nan muga yuishtam de roje day no dasida chinan bozo sajad Muhammad da bi mug Grand Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam د اخلاق یو نمونه بیانوم چې هغه اخلاق څومره ښایسته اخلاق لرل د خپل اصحاب کرامو سره د په څه رقم ژوند تېراوه مرګلو لکه څنګه به ډاکټر صرف مرګلو ته معلومې کلمه په هغه کې کم و زیاته فرق رانه راځي یو خو زه بخښنه غواړم نو وایي نبي محمد صلی الله علیه وسلم یو سپینګیری مات شوی سپینګیری یو مات شوی بادام راوړي وو د نبي محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښودل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر بادام په خوړلو باندې یو مسکا کوله یو خندا به یې داسې مسکا به یې وکړه سپینګیري ته نو سپینګیری چې په خپله به مې هغه په سپینو بریتونو لږ خوشحاله شو مسکا به یې وکړه نبي محمد صلی الله علیه وسلم ته نو په دې وخت کې به همدغه شان د بادام اصلا هغه بادام ډېر ترخه و خو چې کله به د نبي محمد صلی الله علیه وسلم خولې ته اچول ده به یو مسکا کوله همدغه شان دی چې کله د اصحابو کرامو به نبي محمد صلی الله علیه وسلم ته کتل چې دا به موږ ته کله سات کوي چې راشئ مرګلو ما سره د بادام وخورئ نو که په اخر کې سپینګیری چې روان شو خو داسې کار ونه شي چې نبي محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته خپل اصحابو کرامو ته ویلي چې راځئ د بادام راسره وخورئ نو سپینګیری چې کله لاړو او اصحابو کرامو د نبي محمد صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په تا به هر شی د موږ سره مخکې شریکول دغه دو پیره د موږ ته غږ پکې ونه کړو نو په دغه وخت کې تاسو پوهېږئ چې نبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم جواب څه و نو ورته جواب نبي محمد صلی الله علیه وسلم جواب ورته ورکړه چې هغه څه ورته وایي بادام بیخي ترخه و د بادام چې کوم و دا ډېر ترخه و که له تاسې څخه یو تریخ بادام تاسو خولې ته اچولی وای نو تاسو توف کړی وای چې هغه کومه مسکا د هغه سپینګیري په خوله وه نو کیدای شي هغه تاسو په غم ورته بدله کړې وای نو یعنې مطلب دا و چې څومره چې ترخه وه نبي محمد صلی الله علیه وسلم خپله مسکا کوله سپینګیري زړه یې نه خفه کولو او ډېر په مینه یې هغه ته مسکا ورکوله هغه ته خوشحالي وربخله نو دغه وجه نه اصحابو کرامو ته وایي چې تاسو ته ما په دا ونه وایي چې که دا تریخ شی تاسو وخورئ شاید تاسو یې توف کړئ هغه د سپینګیری زړه کې به یو داغ پاتې شي خفګان به ورته څرګند شي نو ګرانو وروڼو زموږ ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته داسې درس او تعلیم را پرېښودی دی چې داسې تعلیم را پرېښودی دی چې که موږ تاسو چېرته د نبي محمد صلی الله علیه و آله وسلم په لاره روان شو د موږ تاسو په لاره کې به هیڅ تکلیف نه وي او د ژوند د تېرولو لپاره ډېره بهترینه لاره ده او د دنیا او د آخرت او د بریالیتوب هم په همدغه کې نغښتی دی خو متاسفانه چې د موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سیرت څخه نه خبره یو ځکه په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر یو ټولو ته موږ دعاګانې کوو چې الله پاک دې موږ ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې د موږ د ګران نبي محمد صلی الله علیه وسلم په لاره روان شو او د هغه لاره تعقیب کړو انشاءالله چې موږ تاسو به ټول د دغو مشکلاتو نه خلاصېږو او راځئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو او په خپل ژوند کې عملي کړو چې له ژوند څخه خوند واخلو او د آخرت او د ښکلا سبب مو هم وګرځي نو موږ به همدغه ځای کې دغه کیسه د نبي محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاقو یو وړه کیسه مې مرګلو تاسو ته وکړه او سجاد محمد ته هم وکړه نو موږ به یو دعا هم کوو الله پاک دې په افغانستان کې امن راولي الله پاک دې دغه بله ورځ په لوګار کې بم واچوي د ډېر شهیدان او زخمیان شو شهیدانو ته دې الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي الله پاک دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي الله پاک دې فامیلیانو ته ورته د صبر جمیل ورکړي ولا نور موږ په دعاګانو ستړي شو خو خدای پاکه یا الله دې روژې په برکت
چې نن د 21 روژې ماښام دی. یا رب العالمین ته په افغانانو باندې ورحمېږې، یا رب ته په افغانستان باندې ورحمېږې، یا الله ته په افغانستان کې امن راولې، سوله راولې، چې یا رب العالمین د افغانستان خلک نور په امن کې ژوند تېر کړي. یا الله امین یا رب العالمین. ملګرو چینل سبسکرایب کړئ، ډېر سره ډېره مننه. ملګرو لکه څنګه چې محمد تاسو ته وویل د چینل د یوټیوب چینل یې هم درسره سبسکرایب کړئ. تاسو نه ډېره مننه. خدای وکړي چې تاسو د موږ د نبي محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاقو کیسه هم خوښه شوي. موږ نن ویډیو هم دومره وه، موږ همدلته ویډیو اینډ کوو. د بلې ویډیو پورې د خدای په امان. بای.